ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ په اعظم ورسک کږه پانګه چې اکبر جان وزیر سره راغلي یو، هلته د ده په باغ کې ولاړ یو. دا د ماڼو باغ ده. اوس موږ ده سره ګپ شپ ولګاو، چکر مو ولګاو، اوس یې څو اشعار ده ته ډالۍ کوو. شعرونه دي اکبر جان بھائی چې ذهن مې بند دی چې د سواد د مکه چا وکړله، ذهن مې بند دی چې د سواد د مکه چا وکړله، دا خو جومات دی په جومات د مکه چا وکړله، او دا په رام رام دی د مکه چلو طالب کړي وي، دا په رام رام دی د مکه چلو طالب کړي وي، دا په لمانځه او په قرات د مکه چا وکړله، او د امن ناوی په سرو وینو کې سره ولې کړه، د امن ناوی په سرو وینو کې سره ولې کړه، د وسایلو په بارات د مکه چا وکړله، او پښتنې پیغلې ځوانانو سره کېنولې، پښتنې پیغلې ځوانانو سره کېنولې، د پښتنو په روایات د مکه چا وکړله، او داسې شعر لیکي لکه شاته چې کنځلې کوي، داسې شعر لیکي لکه چاته چې کنځلې کوي، د شاعر ځوان په احساسات د مکه چا وکړله، او دا چې امن ته کوله مشوره خیامه، دا چې امن ته کوله مشوره خیامه، د دې سړو په ملاقات د مکه چا وکړله، د دې سړو په ملاقات د مکه چا وکړله. والسلام. الله خود تان اخلی لما دزر گلابا را اور پر خاطر بندنن بیا دزر گلابا، الله خود تان اخلی لما دزر گلابا، الله خود تان اخلی لما دزر گلابا.